الف د ټول څه ده الله الله جل جلاله. برېښنا جبار خیل یم د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې زیږېدلې یم. ډېر خوشحالۍ ځای ده چې دلته په ویانا کې یا په اتریش کې د پښتو ژبه په تعلیمي نصاب کې شامل یو مضمون ده. یعنې د مورنۍ ژبې شامل دي خو په هغې کې موږ خوشبختانه پښتو ژبه هم شامل ده چې د هغې زده کړه د ما په غاړه ده. هره ورځ 3 ساعته درس ورکوم په مختلفو منطقو کې. ډېر شاګردان لرم، ډېر ښه زده کوي، ډېر په لیوالتیا راځي. دا د خوشحالۍ ځای ده د ما دپاره چې دلته په اتریش کې یا په ویانا کې دوی خپله مورنۍ ژبه د نورو زده کړو په څنګ کې زده کوي. خوشحاله یم ځکه دلته چې نوي زده کوونکي راځي حتی د الفبې سره آشنا نه دي. تله څه شي ته وایي؟ افغانستان کې خو بیا یو چېرته لوحه ګوري او الف ګوري بي ګوري، دلته هېڅ اصلا د پښتو ژبې سره او د هغې د الفابت سره اشنا نه دي. نو ډېر ژر او ډېر په اسانۍ دي کولی سي چې زده یې کړي او په ظرف د 1 یا 2 کالو کې دي کولی سي چې نوشته وکړي، مثلا خپل نوم ولیکي یا مثلا ښوونځی ولیکي یا مثلا افغانستان ولیکي. بعضې ډېر ښه شعرونه زده کوي وایي. نو دا د ما دپاره هم د خوشحالۍ ځای ده او کورنۍ هم زیات خوشحاله دي. طبیعي خبره ده چې هر چاته مورنۍ ژبه ډېره ګرانې وي، نو چې د مورنۍ ژبه زده کړه په هره جغرافي منطقه کې چې وي حتمي ده. درسي مواد زه خپله په لاس جوړوم. ډېر ابتدایي موادونه استفاده کوم لکه د کارتن و کاغذ و دې موادونه. او کتاب مې د افغانستان تعلیمي نصاب نه انټرنیټ صفحې نه راخلم، هغه بیا کاپي کوم، زده کوونکو ته توضیح کوم او د هغې نه زده کړه کوو. زحمت لري، مور و پلار باید دا زحمت وګالي چې خپل ماشومان پښتو یا مورنۍ ژبه ور زده کړي.